سلامونه ستړي مشئ لطفا مساده کېږئ. دا د مصطفی صفا تالیف او ژباړه ده چې زه حکمت ارين یې درته وړاندې کوم. دویمه برخه کې راځو پر ځان باور ته. په دنیا کې د ښه ژوند کولو لپاره د انسان سره انساني منلي قوتونه شته چې هر څوک غواړي دغسې منلي قوتونه او صفاتونه په ځان کې پیاوړي کړي، خو یوازې غوښتنه کار نه ورکوي، بلکې د دې مقصد د ترلاسه کولو لپاره ځان ویښول، خوځول او پوهول پکار دي. او که له زړه څخه پوهېدل غواړو نو په اول قدم کې باید په خپل ځان باور پیدا کړو. په خپل مغز، فکر، وړتیا، استعداد، ذهن او ټولو رواني حالتونو باید باور پیدا کړو او دا باور باید د عمل په ډګر کې د خپل وجود او کردار سره حس کړو او په دې ترتیب مسؤلیت ومنو. د مهمو کارونو لپاره ملا وتړو او له دې لارې خپل ځان او شخصیت ثابت کړو. کله مو چې ځان کنټرول او ټولې منفي غوښتنې او پوښتنې له خپل زړه څخه وغورځولې او د ژوند مثبتې خواوې مو راوخوځولې نو وبه پوهیږو چې په ځان کې مو د باور اروا راژوندی کړې ده. ژر به دا ومنو چې زموږ روح او بدن آزاد تنفس کوي او همغه استعداد لري چې د ډیرو پیاوړو کسانو په وجود کې شته ده. دا هر څه په حقیقت کې هغه ځان باوري ده چې یو ځل بیا زموږ ځان او شان ته د ازادۍ اروا رابولي. زړه مو پراخوي، سر مو سپکوي او خپل مقصد ته د رسیدو یو خپلواکه نیرو زموږ په وجود کې پوکوي. په دې ترتیب د هر کار او شاهکار د ترسره کولو لپاره په ځان باور مهم شرط دی، ځکه چې په ځان باور یو جادو دی چې د انسان په وجود کې نغښتی دی او په نړۍ باندې جوت تاثیر لري. هغه څوک چې په ځان باور لري هیڅکله له مایوسۍ سره نه مخامخ کیږي، ځکه چې په ځان باور د نیکمرغۍ او کامیابۍ د تاداو لومړی خښته ده. پر ځان باور د ژوند په ډګر کې د بریالیتوب زیږونکو حرکتونو لومړی تمځای دی. پر ځان باور په انسان کې قوت پیدا کوي، پر ځان اعتماد په انسان کې قاطعیت پیدا کوي، پر ځان باور د انسان د رشد او پرمختیا لامل کیږي. پر نفس اعتماد د یو انسان د باورونو د ودانۍ بنسټ جوړوي. نو پر ځان باور ولرئ ترڅو د هستۍ ټوله نړۍ پر تاسو باور وکړي. پر ځان باور ولرئ ترڅو دنیا او د هغو ښکلي مظاهر تاسو ته وخاندي او هر شی ستاسو له مقصد سره برابر وخیږي. پر ځان باور ولرئ ترڅو نور انسانان هم پر تاسو باور ولري. که غواړئ ووینئ چې نور انسانان ستاسو په وړاندې څه احساس او کوم باور لري، کافي ده وګورئ چې تاسو خپله د خپل ځان په وړاندې څه وړ احساس او باور لرئ او په دې ډاډه اوسئ چې نور هم ستاسو په وړاندې همدغه باور لري. هغه انسانان چې پر ځان باور لري مسؤلیت قبلونکي انسانان دي او دا هغه انسانان دي چې هر ورځ نویو مسؤلیتونو ته په غاړې ورکولو سره پر ځان د باور په جوړولو کې لامرسته کوي. په همدې بنسټ که غواړئ چې پر نفس باندې اعتماد لرونکي واوسئ، تمرین وکړئ چې مسؤلیت قبلونې ته چمتو شئ. د مسؤلیت منل له ساده کارونو څخه پیل کړئ. کله چې د خپلې کورنۍ له غړو او یا دوستانو سره په کومه میله وځئ نو ووایئ د ډوډۍ د ویش مسؤلیت زما پر غاړه دی. په خپله دا حرکت او خبره ستاسو د لاشعوره ضمیر لپاره یو ځواکمن سیګنال دی ترڅو په تاسو کې ځان باوري پیدا کړي. د مسؤلیت قبلونې صفت مو د ژوند او فعالیت په بیلابیلو برخو کې په کار واچوئ او په ځان باندې باور تقویه کړئ. د انسان ظاهر او پاکوالی پر ځان له باور کولو سره نیغه اړیکه لري. هغه انسانان چې منظم په ترتیب او باطمیز لباس په تن وي پر خپل ځان باندې تر هغه چا ښه باور لري چې ظاهرا بې ترتیبه ښکاري. په نظافت او پاکۍ چې زموږ په سپېڅلي دین اسلام کې ورباندې تر دې ډیر ټینګار شوی چې د ایمان نښه یې بللې، پر دې دلالت کوي چې یو مؤمن فرد چې پر ځان اعتماد لري هغه څوک دی چې پاکي او نظافت یې له خاصو څخه دي. پر همدې بنسټ خپلو ظواهرو ته ارزښت ورکړئ او په دې پوه شئ چې ستاسو ظاهري ښایست ستاسو باورونو ته نور ښکلا هم وربخي. په خپل ځان مطمئن اوسئ، تواضع وکړئ، مګر په عین تواضع کې خپل لویښت حس کړئ. هغه انسانان چې له نورو سره په مخامختیا کې خپل ځان بایلي پر خپل ځان باندې باور ته سخته صدمه رسوي. تاسو باید بیدار اوسئ چې له هر انسان سره چې مخامخ کیږئ د کمزورۍ احساس باید ونه کړئ، آن که هغه د یو مقام او منصب خاوند هم وي، ځکه چې د انسانانو په دنیا کې مقام او منصب قراردادي شیان دي. یو ورځ دا هر څه له هغو څخه اخیستل کیږي او هغوی بیا عادي وګړي ګرځي. نو ستاسو دنده دا ده چې هر چاته احترام ولرئ، مګر خپل ځان او شخصیت هم له چا نه کم مه ګڼئ. په دې دنیا کې موږ له هیڅ چا څخه کم نه یو او نه نور څوک له موږ څخه کم دي. که ته له هر چا سره له درناوي کار واخلې، په حقیقت کې ځان د درناوي وړ ګرځوي. نو صادق، رښتینی او ژمن اوسه.
هغه انسانان چې په ځان باور لري په پوره زړورتوب په خپل ژمن عمل کوي او خپل ځانونه دومره لوی ګڼي چې هیڅ کله هم دروغ ویلو او ځان ښودنې ته اړتیا نه احساسوي. خو هغه انسانان چې له دې نعمت نه بې برخې دي او په دروغ عمل کوي تل له رسوایۍ څخه په ویره کوي او دغه ډول انسانان نشي کولای پر خپل ځان باور ولري ځکه ژوند په دروغو نه کیږي. ژوند ډېرې لوړې او ژورې لري. هغه زړورتوب، تصمیم او نظم ته اړتیا لري. مصمم او منظم خلک پر نفس باندې له ښه اعتماده برخمن دي، مګر نامنظم انسانان تل د خپلو ناکامیو او ماتو له امله د خپل ځان په رټلو بوخت وي او دغه پرلپسې شعوري او یا لاشعوري تهدیدونه بالاخره د باورونو د ودانۍ د تخریب او پر نفس باندې د اعتماد د ماتېدو لامل ګرځي. نو په دې اساس د خپل ټول ښکلي باورونه د ژوند په ټولو چارو کې د نظم په چوکاټ کې ولټوه، ځکه نظم ستا شخصیت او پر ځان د اعتماد جلوه‌داره نور دی. په لوړ غږ سره ووایه زه یو پر ځان باورمن او منظم انسان یم. وجدان د انسان په نفس کې یو پټه قوه ځای لري چې په سترګو نه لیدل کیږي او په زربین هم نه لیدل کیږي. دا هغه معنوي ځواک دی چې انسان هر وخت په خپل نفس کې احساسوي. دغه قوه انسان ته د خپلې دندې پر لوري لارښوونه کوي، هغوی ته په ډیرو تیارو رڼا اچوي، تل ورته د ښو اعمالو د ترسره کولو سیګنالونه ورکوي او د بدیو پر مهال ورته چیغې وهي. خو وړ انسان هغه څوک دی چې په واقعي ډول د خپل وجدان غږ اوري، ځکه دا یو داسې غږ دی لکه د کوم پلار چې خپل زوی له آفتونو خبروي یا د یو زړه سواند ښوونکي غوندې چې زده کوونکي ته نصیحت کوي. هر کله چې انسان د دغه پټې قوې له فرمان نه سرغړونه وکړي یا د هغه کار مرتکب شي چې د دغه قوې د نهي وړ وي، د وجدان همغه قوه یوه محکمه ګرځي، د هغه په ګټه یا د هغه په وړاندې حکم صادروي، یا هغو ته ارامتیا او خوښي بخي او یا یې په یو خاص درد، ځور او ربړ باندې محکوموي. یو انسان تل د خپل ځان د سالم درک له مخې غواړي چې خپل انسانواله احساس کړي او له انساني خواصو سره سم ژوند وکړي. غواړي په نفس او شخصیت باندې باور ولري او په دې نړۍ کې د ارزښت او قیمت څښتن شي. غواړي دا احساس کړي چې د وجود به هدف نه ده او په ژوند کې یو اوچت او معنادار رسالت لري او په دې ترتیب غواړي په ژوند کې د آرامتیا له نعمت څخه برخمن شي. غواړي داسې هیلې وپالي چې د ژوند ټولې خواوې روښانه کړی شي. له دې امله د هر انسان په وجود کې وجدان موجود دی او یو داسې لارښوونکي، هڅوونکي، منع کوونکي او حکم کوونکي قوه ده چې د هر کار سرته رسولو مخکې، د سرته رسولو په حال کې او د سرته رسولو نه وروسته په کار راځي او انسان ته ژوره لارښوونه کوي او له دې مخې انسان د الله په وړاندې له سرغړاوي ژغوري او د مثبتو کارونو په سرته رسولو کې زړه ورکوي. د انسان روحیه قوي کوي او له بې ځایه ویرې او شک څخه یې زړه پاکوي. دغه پټ ضمیر یا وجدان د انساني اخلاقو ستنه او لومړی ډبره ده. په دې اړه یو متل ډیر پر ځای دی چې وایي عدالت د قانون په متن کې نشته بلکې د قاضي په وجدان کې دی. د پورتنیو څرګندونو له مخې تاسې تر کومه حده په خپل ځان کې د خپل وجدان ازانګي احساس کړي دي؟ آیا په یاد درځي کوم ځل دی چې په کوم بد کار لاس بر شوی مګر د خپل وجدان له شرمه دې پرېښی دی؟ څه فکر کوي په راتلونکي کې به تر کومې اندازې د خپل وجدان چیغو ته غوږ ونیسئ او تر کومه بریده به د خپل انساني فطرت له غوښتنو سره سم ژوند وکړي؟ آرامي او خوشحالي خپل نفس په خپل لاس کې ونیسئ او په خپلو کړو وړو او ځان باندې مسلط شئ. خپل روغتیا او ورځ تر بلې پیاوړې کړئ. د صحتمندۍ او پاکۍ غوښتونکي شئ. خپلې ورځنۍ چارې د خپل وجدان پر رضا پر مخ بوځئ. هر څه وسنجوئ، هر څه ته فکر وکړئ، دقیق شئ. تاسو باید زیرک خلک وئ ځکه نننۍ نړۍ همداسې خلکو ته د پرمختګ حق ورکوي. له بې ځایه ځان ښودنې، کینې، بې موردو مسخرو، لټۍ، تشویش، خفګان او غوسې نه د یوه ځان باوري او هوډمن انسان په توګه ځان وساتئ. لمونځ ستاسو د ژوندانه مهالویش دی او ستاسو اروا ته د خوښیو دروازې پرانیزي. هیڅ کله یې مه قضا کوئ. هر سهار سپورت کوئ. له دې لارې خپلې ذهني غوټې خلاصې کړئ. ځان ژوندی او آزاد ونیسئ. په ټولو چارو کې توکل وکړئ. هر کار د یو ډول ساتیرۍ په توګه پر مخ بوځئ. تل خوشاله، زړور، مسؤلانه برخورد وکړئ. زړه او ضمیر مو په خوشحالۍ روږدی کړئ. له خپل ځان او زړه سره د ورځې دا جملې تکرار کړئ: زه خدای د خوښۍ وړ ګرځولی یم. زړه مې پاک او اروا مې ډاډمنه ده ځکه د ښو کارونو د ترسره کولو ځواک لرم. د خلکو د درناوي وس او هوس لرم او بالاخره زړه مې غواړي له خوشحالۍ او نیکمرغۍ نه والوځم.
ونیسم. د مشکلاتو حتی غم پر مهال به هم خپل جرأت له لاسه ورنکړم، ځکه ترڅو چې ژوندی یم د خوشحالۍ کولو حق لرم. له دې مخې چاپیریال ته ځیر شه، خلک تر نظر تیر کړه، خوښۍ کشف کړه او د هغو د لاسته راوړلو زمینې ولټوه. دقیق شه، خوشحاله او خوشبخته انسانان همغه دي چې مشکلات په خندا سره تیروي، ځکه د هوښیارۍ او کامیابۍ لار یوازې همدا ده. نو په دې ترتیب خوښي په خپل ځان کې ولټوه. که تاسو تش په تشه د خوښۍ غوښتونکي وئ او د زړه له تله مو خوشحالي خوښیږي، نو پسې وګرځئ، حتمي به یې پیدا کړئ. د خوښۍ د موندلو لپاره دومره زیار ته حاجت نشته، ځان ته یو څه لارې چارې او تمرین غواړي. په یاد وساتئ، که مو خپله خوشحالي یو ځل پیدا کړه، له هغو سره عادت اخلئ او تل به در سره وي. خوښي هم د اوس تاسې یوې اشارې ته په تمه ده. خپل چاپیریال ته په غور سره وګورئ او په ځان کې ننوځئ. دقیق شئ، نه وینئ خوښي ستاسو په وجود کې ده. لږ تم شئ او د خپل ژوند ښو، مثبتو او خوشحالونکو خواو ته پام واړوئ. خبر اوسئ، ته که ژوند ته په خندا شوې، نو ژوند به تا ته په خاصه مهربانۍ وخاندي. ژوند له ډېرو لوړو او ژورو ډک دی. ځان مه ملامتوئ. له خپلو اشتباهاتو څخه زده کړه وکړئ، خپلې خامۍ او کمزورۍ وپېژنئ او هیڅ وخت وار له واره په خپلو تېروتنو او خطاو ځان له مرۍ مه نیسئ. په ځان کې تغییر راولئ، ځان بیخي بدل کړئ. مخکې له دې نه چې څوک در باندې خبر شي، خپل عیبونه اصلاح کړئ او ټول غوره بشري کرامتونه په ځان کې راژوندي کړئ. د خلکو له تاثیر نه ځان آزاد وګڼئ. له خپل فکر او تصمیم څخه کار واخلئ. هره وسوسه او ضعیفونکی فکر له ځان نه لرې وغورځوه. لازمه نه ده چې د خپلې ناکامۍ لپاره تصمیم ونیسئ. ته د کامیابۍ لپاره پیدا شوی، خو د کامیابۍ مسیر یو داسې مسیر دی چې هلته ماتې او شکستونه هم خپل مخ را څرګندوي. مګر ته یې پروا مه لره. کیدای شي ته احساس کړې، مګر د دې احساس له مخې ځان مه ګرموه. کیدای شي د وړوکوالي له وخت نه ستا اروا د ناسم چلند په سبب تر فشار لاندې راغلی وي او اوس په پاخه عمر کې هم لا هماغه فشار ستاسو په ځواکونو مسلط وي او دغه فشار سودا، زړه تنګۍ او بې جرأتۍ سره معادت اخیستی وي. خو په دې صورت کې ستاسې دنده دا ده چې په یو خاص مسؤلانه تمرین او تصمیم سره په دغو نیمګړتیاو بری ومومئ او ځان بیرته راتازه کړئ. په همدې بڼه وخوځه، ټول ځواکونه دې راټول کړه، بدلون راوله او هیڅکله خفګان ته مه تسلیمیږه. له ځان سره په لوړ غږ تکرار کړه، زه یو آرام، غوړېدلی او خوشحاله انسان یم.